سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ایران ولسمشر څرګندونو ته د مجاهد غبرګون ذبیح الله مجاهد د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. بله، افغانستان اجازه نمیده کاکش علیه کدام کشور استفاده شود یا در روزهای بعد که کدام همسایه مواجه میشه و تنها گذاشته شوند و یا که آنها زیر کدام خطری از افغانستان قرار بگیرند. از این ناحیه مطمئن باشند افغانستان مسئولیت داره که با همسایه های تعامل مثبت و قابل اعتماد داشته. از کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازاد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد و چشمانشان را از حدیقه در خواهیم آورد. امریکا ته د ایران د سمندري ځواکونو قومندان ګواښ د ایران د سپاه سمندري ځواکونو قومندان ګواښ کړی چې د ایران پر ټاپوګانو د هر ډول ادعا په صورت کې به تهران سخت غبرګون وښيي. او امریکا د محمود شاه حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون انعام ټاکلی. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د څرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. ښاغلي مجاهد ویلي افغانستان به په سختو شرایطو کې خپل ګاونډیان یوازې پرې نږدي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم ګواښ د ګاونډي هیوادونو پر وړاندې متوجه شي. هغه ټینګار کړی افغانستان مسؤلیت لري چې له خپلو ګاونډي هیوادونو سره مثبتې او د باور وړ اړیکې ولري. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تر دې وړاندې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د ایران او امریکا د جګړې پر مهال اجازه ورنکړه چې د دغو دواړو هیوادونو له خاورې د ایران پر ضد استفاده وشي. بله، افغانستان اجازه نمیده کاکش علیه کدام کشور استفاده شود یا در روزهای بعد که کدام همسایه مواجه میشه و تنها گذاشته شوند و یا که آنها زیر کدام خطری از افغانستان قرار بگیرند. از این ناحیه مطمئن باشند افغانستان مسئولیت داره که با همسایه های تعامل مثبت و قابل اعتماد داشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان الاصل امریکایي وګړي او د افغانستان د ملکي هوایي چلند د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته ستنولو لامل کیدونکو معلوماتو په بدل کې تر $15 میلیون پورې د انعام اعلان کړی دی. د امریکې د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي محمود شاه حبیبي د 2022 زېږدیز کال د اګست په میاشت کې په کابل کې خپل کور ته نږدې نیول شوی. د افیا د معلوماتو له مخې د حبیبي له خپل موټر چلونکي او د آسیا مشورتي ګروپ له 9 کارکونکو سره یو ځای نیول شوی و. امریکایي چارواکي وایي له حبیبي او یو بل کس پرته نور ټول نیول شوي کسان وروسته خوشي شوي، خو له محمود شاه حبیبي سره له نیول کېدو وروسته هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه شوې او د هغه د برخلیک په اړه هم کره معلومات نشته. اسلامي امارت تر دې وړاندې د حبیبي د نیولو ادعا رد کړې او ویلي چې محمود شاه حبیبي دوی نه دی نیولی او په اړه یې معلومات نه لري. د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قومندان ګواښ کړی چې د ایران پر ټاپوګانو د هر ډول ادعا په صورت کې به تهران سخت غبرګون وښيي. بلخوا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران د جګړې د زیانونو د جبران لپاره د تاوان ورکولو موضوع مطرح کوي نو ایران هم باید د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په همدې حال کې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ادعا شوې چې د ټرمپ د احتمالي امنیتي ګواښ له امله په ترکیه کې د هغه د سفر پر مهال ځانګړی پټ تدابیر نیول شوی و او نوموړې الوتکه هم بدله کړې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي تر هغه چې تفاهم لیک پر وړاندې شوې سرغړونې پای ته ونه رسیږي او امریکا خپلې کړې سرغړونې جبران نه کړي له دغه هېواد سره د خبرو اترو د بیا پیل امکان نشته. توییت زد رئیس جمهور آمریکا 2 کلمه تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود تسلیم بدون قید و شرط و همون دشمن بعد از تقریبا 20 روز التماس میکرد برای مذاکره و بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. په همدې کې د ایران د سپاه د سمندري ځواکونو قماندان سردار ازمایي وایي هغه کسان چې د ایران پر ټاپوګانو د ادعا یا تمې سترګې ولري له سخت غبرګون سره به مخ شي. هغه ټینګار کړی چې ایران به د خپلو ټاپوګانو په اړه د هر ډول ګواښ پر وړاندې جدي اقدام وکړي. قصد کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازاد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد و چشمانشان را از حدیقه در خواهیم آورد. وروسته له هغه چې ایران د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره د جګړې د زیانونو جبران د خپلو شرطونو له ډلې وټاکه، ولسمشر ټرمپ هم د دوشنبې پورې د تاوان ورکولو په اړه خپله غوښتنه مطرح کړه او خبریالانو ته یې وویل که د تاوان ورکولو خبره وي نو زما په ان ایران باید دغه تاوانونه ورکړي. They asked for reparations, you might say, or they asked for زه وړاندیز کوم چې ایران باید د تیرو څو لسیزو د ادعا شوو زیانونو او په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو د وژل کېدو له امله تاوان ورکړي په داسې حال کې چې د دواړو لورو ترمنځ کړکېچ دوام لري. له دې سره سم واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی د ایران له لوري د ګواښونو اندېښنو له کبله د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه پټ امنیتي اقدام له لارې له ترکیې څخه برطانیا ته لیږدول شوی و. یا د ورځپاڼې ویلي ټرمپ په هوایي ډګر کې وي بلې الوتکې ته انتقال لپاره د خوراکي توکو په یو موټر کې ولېږدول شو. واشنګټن پوسټ لیکلي ټرمپ د رسنیو مخکې ایرفورس 1 ته وخوت خو یوازې څو دقیقې وروسته د پټ عملیاتي پلان له مخې یوې کوچنۍ پوځي الوتکې ته ولېږدول شو. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې ایراني چارواکو د خپل رهبر ایت الله علي خامنه‌ای چې د امریکا او اسرائیلو په ګډ برید کې ووژل شو په غچ اخیستلو ټینګار کړی او ویلي ښایي د هغه غچ یو امریکایي وګړی واخلي. د عدلیې وزیر او د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون رئیس عبدالحکیم شرعي د دغه وزارت په یوې غونډه کې ویلي چې د غصب شوو اماراتي ځمکو په اړه د ځانګړې محکمې د پریکړو عملي کول د دغه کمیسیون شرعي او قانوني مکلفیت دی. د عدلیې وزارت د خبرپاڼې له مخې شرعي زیاته کړې کله چې محکمه یوه ځمکه اماراتي ملکیت وبلله او په اړه یې پریکړه صادره کړه کمیسیون مکلف دی چې د دغه پریکړې عملي کولو ته اقدام وکړي. هغه ویلي چې د کمیسیون او محکمې فعالیتونه پر اسنادو مدارکو او قوانینو ولاړ دی. د عدلیې وزیر ټینګار کړی چې د غصب شوو ځمکو تثبیت او بیرته ترلاسه کول یو حقوقي موضوع ده او له قومي مذهب او ژبې سره یې تړاو غیر منطقي دی. د پاسپورت عمومي ریاست او د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 1440 هجري قمري کال کې خلکو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش ترڅنګ د خدمتونو د اسانتیاو لپاره ګڼ نوي خدمات هم وړاندې شوي دي. د پاسپورت عمومي ریاست په وینا په دې موده کې 654,712 پاسپورتونه ویشل شوي او د 14,000
219 بهرنیو وګړو ویزې تمدید شوې دي. بلخوا د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي شاوخوا 2 میلیونه برېښنایي تذکرې او نږدې 1 میلیون کاغذي تذکرې ویشل شوې دي. د پاسپورت عمومي ریاست وایي په 1440 هجري قمري کال کې ټولټال 654,219 پاسپورتونه غوښتونکو ته ویشلي دي. د ریاست د معلوماتو له مخې په دې موده کې 650,818 عادي، 3,345 سوداګریز او 512 تحصیلي پاسپورتونه ویشل شوي او د 14,219 بهرنیو وګړو ویزې هم تمدید شوي دي. د 154 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاسپورت عمومي ریاست تخنیکي وسایل تجهیز او تدارکات هم بشپړ کړي دي چې له یادو وسایلو څخه به د بایومتریک په برخه کې او په ځینو نورو اړینو برخه کې ګټه واخیستل شي. د بهرنیو وګړو د ویزو د تمدید په برخه کې د پاسپورت لوی ریاست 14,919 بهرنیو وګړو ته ویزې تمدید کړي دي او په یاده برخه کې بهرنیو وګړو ته لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. هغوی کولی شي چې په اسانۍ سره خپلې ویزې د دوهم ځل لپاره د اصولو او لایحې مطابق تمدید کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورت عملیتونو لپاره په ولایتونو کې د ودانیو د جوړولو په برخه کې هم په یو شمېر ولایتونو کې پاسپورت عملیت لپاره ودانۍ جوړې او رسماً ګټې اخیستنې ته سپارلې دي چې د هغې له جملې څخه د خوست ولایت، د لوګر ولایت، د زابل ولایت، همدارنګه د هرات ولایت شامل دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیاو لپاره د پاسپورت د نوملیکنې بهیر آنلاین شوی، د کور تر دروازې د پاسپورت رسولو خدمت پیل شوی او د بیلابیلو قشرونو لپاره ځانګړې اسانتیاوې برابر شوي. د پاسپورت عمومي ریاست د مراجعینو لپاره په عمومي ریاست او په ولایتونو کې د پاسپورت په عملیتونو کې یو لړ لازمي اسانتیاوې هم رامنځته کړي دي. اوس مراجعین کولی شي چې په اسانۍ سره ثبت نام وکړي. په تېره کې یاده برخه له ځینو ستونزو سره مخ وه. 9 بېلابېلو صفحو څخه یوې واحدې صفحې ته یاده برخه راغلې ده چې په اسانۍ سره متقاضیان او پاسپورت غوښتونکي کولی شي چې ثبت نام د خپل موبایل او د کمپیوټر له لارې وکړي. همدارنګه د پاسپورت عمومي ریاست له افغان پوسټ اماراتي شرکت سره په 1440 هجري قمري کال کې هغه تفاهمنامه چې لاسلیک کړې وه تر کور او کارځای پورې د پاسپورټونو د انتقال پروسه په کامیابۍ سره روانه ده. په مرکز کابل او په یو شمېر ولایتونو کې یاده لړۍ روانه ده چې د هېواد ټولو ولایتونو به په نږدې راتلونکي کې وغځېږي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو اداره وایي په 1440 هجري قمري کال کې شاوخوا 2 میلیونه برېښنایي تذکرې ویشلې چې 1.5 میلیونه نارینه وو او 500,000 ښځو ته ورکړل شوي. د ادارې په وینا په همدې موده کې نږدې 1 میلیون کاغذي تذکرې او 20,000 کاغذي تذکرې کوچیانو ته هم ویشل شوي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1440 کال په جریان کې پر دې توانېدلې چې د هېواد په سطحه 2 میلیون هېوادوالو ته برېښنایي پېژندپاڼې وویشي چې له ډلې 1.5 میلیون نارینه وګړي او پاتې برخه یې ښځینه وګړي دي. همداراز د تېر کال په جریان کې موږ پر دې توانېدلې یو چې 1 میلیون هېوادوالو ته کاغذي او داراز د کاغذي تذکرو مصنع بڼه هم وویشو. د احصایې معلومات ملي ادارې د تېر کال پر جریان کې زموږ ټولو هېوادوالو ته 1,26,000 د زیږېدنې کارټونه هم ویشلي. دغه راز 15,000 هېوادوالو ته یې د مړینې پارچې هم ویشلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې په مختلف برخو کې سروېګانې هم ترسره کوي چې له ډلې د غنمو او دغه راز د وریژو تر کښت لاندې سیمې هم تثبیت کړي او د سټلایټي انځورونو د تحلیل پر مټ باندې د باغونو او دغه راز د ځنګلونو ساحې هم تثبیت کړي دي. چارواکي وایي د خدمتونو د اسانتیا او چټکتیا لپاره په کابل او یو شمېر ولایتونو کې اسان خدمت مرکزونه هم فعال شوي او په فراه او کندوز کې د 2 نورو مرکزونو د پرانیستلو چارې نږدې بشپړې شوې دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.